بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال آباد ساته، امین. عزتمندو، نن دی یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن چې زمونږه کم وظیفه او عمل دی په خپل ژوند کې لازمی دا عمل او دا وظیفه وکړئ. تاسو که چرته په ژوند کې مایوسه شوي وي او تاسو ته د ستاسو محبت نه ملاویږي، نو په ټول ژوند کې صرف یو ځل دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو ته د ستاسو محبت ملو کی. صرف او صرف یو منټ وظیفه او عمل دی. دا وظیفه صرف تاسو یو منټ وکړئ، د محبوب نه به بیا ځان نشئ خلاصولی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړي وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي ني، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې ما. محترمو، د محبت لپاره ډیره خاص او تجربه کړې شوې وظیفه ده چې د محبوب کومه رویه ده، د هغه چې کوم سوچ دی، دا به تاسو یکدم بدل کړئ. محبوب چې کله هم تاسو سره خبرې کوي یا تاسو سره ملاویږي، نو په خبرو بستړي کېږي نه به تاسو سره په ملاقات باندې تنګېږي. ډیره زیاته عظیم الشان او ډیره زیاته کامله مکمله وظیفه ده. کله هم چې تاسو دا وظیفه کوئ نو په سوچ سمج او دیان سره به تاسو دا وظیفه کوئ. خو زما محترمو، دا وظیفه تاسو صرف د جایز محبت لپاره کولی شئ. د الله جل شانه په فضل باندې، د الله جل شانه په کرم باندې او د الله جل شانه په رحم باندې به تاسو د دې وظیفې 100% رزلټ په ان شاء الله تعالی تاسو ته ملاويږي. محترمو، دا وظیفه تاسو کوي ډیره خیران کن او ډیره تیزترینه وظیفه ده. لہذا دا نن چې کومه وظیفه ده، دا په کامل یقین سره، کامل بروسه سره، پوره توجه دیان سره تاسو دا وظیفه او دا عمل وکړئ. ان شاء الله تعالی مکمل کامیابی او 100% رزلټ به تاسو ته ضرور ملاويږي. نو چې څومره کامل یقین سره یو وظیفه وکړئ شي، دومره به زما عزتمندو داغي اثرات زیات وي. لہذا زمونږه چې نن کومه وظیفه ده، هغه د هغې خلکو د پاره ده چې هغه په جایز محبت کې مایوسه شوي دي او د جایز محبت نه مایوسه کړي شوي دي، نو ډېرې زیاتې وظیفې به یې کړي وي، خو زما عزتمندو یو وظیفه به هم دته کار نه ورکوي، فایده به نه ورکوي. دغه شان هغه کسان چې هغه د مایوسۍ شکار شوي دي، محترمو، دا وظیفه په زندګۍ کې صرف یو ځل وکړئ. ان شاء الله تعالی محبت په الله جل شانه در نصیب کی. که څوک داسې وي چې د تاسو نه مرور شي وي، تاسو نه خپه وي، نو زما عزتمندو تاسو دا غواړئ چې د سره زما صلح وشي، د سره زما روغه وشي، نو زما محترمو، د روغې د پاره دا وظیفه ډیره عالی شان او ډیره زبردست وظیفه ده. که د تاسو محبوب سمندر پار وي، یعنی بل ملک کې هم وي، تاسو دا وظیفه دلته کې وکړئ او د محبوب هغه شکل او صورت په خپل ذهن کې تصور کې راولئ یا د هغه په تصویر باندې تاسو یو ځل دا وظیفه او دا عمل وکړئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت په دغه محبوب د تاسو قدمونو ته راولي او د تاسو په قدمونو کې ټول ژوند تیری، د ستاسو د مرزه مطابق به هغه خپل ژوند تیری. و زما عزتمندو،
د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. محترمو دا وظیفه تاسو چې په کوم ورځ باندې کول غواړئ نو کول شي، خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه به تاسو د ماښام مونځ نه پس کوئ. کله چې مو د ماښام مونځ وکړو نو تاسو به په یو ځای کې ودرېږئ او په ښې خپه باندې به زور راولئ او ګسه خپه به معمولي اوچته کوئ، یعنی معمولي پنجه به تاسو ولګوئ او په ښې خپه باندې به ودرېږئ. دې نه پس به زما عزتمندو 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ او بیا به زما عزتمندو یا الله الله الصمد یا الله الله الصمد 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو دا ووایئ او بیا به ګسه خپه ښکته کوئ او په دواړو خپو باندې به ودرېږئ. بیا به 21 مرتبه 21 پیرې به ورپسې تاسو درود شریف ووایئ. کله چې محترمو په ولاړې باندې دا عمل وکړو نو د دې نه پس به تاسو بیا کښېنئ، یو سایډ له به کښېنئ چې کوم ځای ستاسو توجه دیان برابر وي. نو زما محترمو 3000 پیرې 3000 مرتبه به تاسو یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود د دې ورد وظیفه بوکي په تسبیح باندې به تاسو شمار یا په کاونټر باندې چې پس باندې تاسو ته آسان وي پغه باندې به تاسو شمار. کله چې مو 3000 مرتبه یا ودود وظیفه وکړه نو بیا به د الله رب العزت نه دعا وغواړئ چې الله پاک د زړونو یو ځای کوون کې ته یا الله پاک زما د جایز محبت ته زما د جایزه مسله ده یا الله پاک ته زما د مسله حل کې ان شاء الله تعالی. محترم صرف یو ځل تاسو دا عمل وکئ او بیا تاسو ګورئ چې تاسو محبوب به تاسو لپاره څنګه تړپاویږي. په خپل باندې به تاسو ته راضي او تاسو په قدمونو کې به سر کېدي او تاسو سره به ټول عمر بیا یو ځای تیری. زما محترم ډیره مجربه وظیفه ده، ډیره با برکته وظیفه ده، د الله رب العزت د پاکو نومونو وظیفه ده. زما محترم د دې اثر به خامخا ډیر زیات وي. نو زما محترم ضرور به ضرور تاسو دا عمل او دا وظیفه کوي او د پریشانونو خپل ځانونه بچ کوي. زما محترم ډیر رونه خويندې داسې دي چې هغه ته محبت نه ملاويږي او ځکه رشتہ کول غواړي هلته رشتہ نه ملاويږي یا چا سره محبت کول غواړي او محبت ور سره هغه نه کوي نو اکثر هغه بلکې خودکشي بیا وکي چې کم عاشق وي هغه اکثر خودکشي وکي خپل ځان مړ کی یا په نورو ګډ وډو باندې هغه سرشي په چرسونو باندې په سیګریټو باندې په نسوارو باندې راوړي. نو زما محترم الله تعالی طرف ته متوجه کېدل پکار دي. دا وظیفه تاسو کوي ان شاء الله تعالی تاسو بیا ګورئ چې الله رب العزت واستاسو د ذهني ټینشن او پریشانه مشکلات او مصائب الله جل شانه ختم کیستاسو او د محبوب په منځ کې چې کوم رکاوټ ته الله رب العزت په دغه رکاوټ ختم وګرځوي. الله تعالی به تاسو زړه ته سکون او اطمینان را نصیب کړي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.